السلام علیکم. زه ایملیار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست وایم. هیله ده زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن کېکاږئ تر څو زه چې کله هم نوې ویډیو پورته کوم لومړی تر تاسې در ورسیږي. څنګه کولی شو د خپل موبایل پیترن لاک او یا پاسورډ له منځه یوسو؟ هو ملګرو، نن پر همدې موضوع غږیږو او همدغه نایابه موضوع زده کوو او په ډېرې اسانۍ سره موږ کولی شو د خپل موبایل کوم پیترن لاک چې وي او یا پاسورډ وي لرې کړو او استعمال یې کړو. که چېرته موږ خپل موبایل ته لاک ورکړی وي، که هغه پیترن لاک وي که هغه پاسورډ وي او زموږ له یاده وتی وي او ذهن کې مو نه وي چې څنګه او څه مو ورکړي، نو اوس د دغه طریقې او د دغه ویډیو له کتلو څخه وروسته به تاسې وکولی شئ چې هر قسم پیترن لاک وي، هر قسم پاسورډ وي، په ډېرې اسانۍ سره له منځه یوسئ او خپل موبایل د پخوا په څیر په نورمال ډول سره استعمال کړئ. دغه طریقه ډېره اسانه ده. تاسې باید ویډیو تر پایه وګورئ او کوشش مه کوئ چې ویډیو تر نیمه کې پرېږدئ او په خپل موبایل کې دغه عملیه ترسره کړئ او یا یې عملي کړئ. ځکه که چېرته تاسې ویډیو په نیمه کې پرېږدئ او دغه عملیه ترسره کړئ، کیدای شي تاسې نه یو اپشن اخوا یا دېخوا شي او خپل موبایل د لاسه ورکړئ. ځکه کوم سیټینګ چې مونږ کوو یا کوم ځای کې چې مونږ دغه کار کوو هغه ډېر حساس ځای دی. کیدای شي داسې اپشن تاسې نه ولګېږي چې ستاسې موبایل د تل لپاره خراب شي او یا یې تاسو د لاسه ورکړئ. نو ویډیو په غور سره وګورئ، دقیق یې وګورئ، ډېره اسانه ده او کتلو نه وروسته که ستاسو موبایل لاک وي او کار نه کوي او یا پاسورډ لري، نو په دغه طریقه بیا تاسو کولی شئ هغه خلاص کړئ او د پخوا په څېر یې په نورمال ډول سره استعمال کړئ. نو زه ما سره موبایل دی او دې ته ما لاک ورکړی، داسې به فکر وکړو چې دا زما یاد نه دی چې دا څنګه خلاصیږي. نو په دې موبایل باندې دا تجربه کوو، ګورو چې څه کیږي او څنګه دغه لاک له منځه ځي. طریقه ډېره اسانه ده. نو زو دې موبایل ته او په دې باندې دغه عملیه اجرا کوو. نو ما سره دا موبایل دی او دا پیټرن لاک لري، خو نه پوهېږم دا څنګه خلاصیږي. زو دا ګورو او دا لاک له منځه وړو او ګورو چې څنګه کار کوي. تر ټولو لومړی شرط چې تاسې پیټرن لاک له منځه وړئ، تاسې باید ریکوري موډ ته ورشئ. ریکوري موډ لپاره به تاسې لومړی موبایل ټرن آف کړئ یا لاګ آف یې کړئ یا پاور آف به یې کړئ، بند به یې کړئ. هغه نه وروسته چې کله ستاسې موبایل بند شو، هغه نه وروسته به تاسې دا پاور بټن چې کوم ده او ورسره دا والیم اپ بټن چې ده اواز چې پیجې کېږي او هوم بټن دا به درې واړه په یو ځای کې کاږئ او کمپیوټر موبایل به لګوئ. درې واړه باندې به ګوته کېږدئ او درې واړه به په یو وخت کې کلیک کړئ تر څو هغه ولګېږي. چې کله ولګېدو بټن به پرېږدئ، خوشې به یې کړئ، ستاسې کوم موبایل به ریکوري موډ ته داخل شي یا به ننوځي. دې نه وروسته چې دا کله ریکوري موډ ته لاړو، دلته هېڅ ټچ کار نه کوي. دلته چې یوازې کار کوي درې بټنې کار کوي، والیم اپ، والیم ډاون او بل موږ سره چې پاور بټن. نو موږ به ټوله استفاده له همدې نه کوو. اواز جګولو کومه بټنه چې ده په دې سره د اواز جګولو کومه بټنه چې ده دې سره بره ځي او کمولو چې د دې سره لاندې راځي. نو تاسې به راشئ، موږ سره اپشن دی ویب ډاټا یا فیکټري ریسیټ، دې اپشن ته به راشئ، والیم ډاون سره به دې اپشن ته راشئ او کله چې دلته راغلی نو ټرن آف دا کوم بټن چې د موږ سره پاور آف په دې به تاسې کلیک وکړئ. کله چې کلیک وکړئ نو تاسو سره به داسې یو صفحه خلاصېږي. دلته به تاسې راشئ، موږ سره د یس علامه یا دس اپشن چې دی هغه ته به تاسې راشئ. چې کله راغلی ډیلیټ آل یوزر ډیټا، یوه خبره یاد ساتئ، کله چې دغه عملیه ته سرته رسوئ ستاسې موبایل کې چې څونه ډیټا وي، څونه عکسونه وي، څونه ویډیوګانې وي، هغه ټول ختمیږي، ټول له منځه ځي. نو دا به تاسې نظر کې نیسئ. نو د پیترن لاک د خلاصولو لپاره به دا قرباني تاسې ورکوئ. نو را به شئ یس ډیلیټ آل یوزر ډیټا باندې به ودرېږئ او پاور آف دا کوم بټن چې ده په دې به تاسې کلیک وکړئ او دې سره به ستاسې د موبایل میموري چې دی یا سیټینګ چې دی هر څه چې دی هغه ټول فارمټ کېږي او له منځه ځي. هغه نه وروسته به ستاسې موبایل بیرته جوړېږي او هغه لاک به له منځه ځي. کله چې فارمټ شي بیرته به تاسو سره دغسې اپشن راشي، لاندې لیکلی ډاټا ویب کمپلیټ او بره به راشئ ریبوټ سیسټم نو باندې به کلیک وکړئ، یعنی پاور آف بټن به پې کېکاږئ، ستاسې موبایل به ریسټارټ شي. اوس چې کله ریسټارټ شي نو هغه هر څه به له منځه تللی، داسې به وي لکه مونږ موبایل چې نوی اخیستی وي او نوی به
راوړی وي. لږ وخت به نیسي، تاسې به ولږ صبر کوئ تر څو ستاسې موبایل آن شي یا ولګېږي. نو دا ګورئ زمونږ لاک له منځه لاړو او زمونږ موبایل داسې شو لکه مونږ چې نوی راخیستی وي له بازار نه او نوی وي بیخي. نو دا همغه سټ اپ دی چې کله تاسې موبایل نوی راواخلئ او سټ اپ کوئ نو نیکسټ باندې به کلیک کړئ، بیا نیکسټ کړئ، سکپ به کلیک کړئ، نو به انتخاب کړئ، ناټ نو به انتخاب کړئ، نیکسټ، او دلته به ورته نوم ورکړئ، نیکسټ باندې به کلیک کړئ، سکپ، فینش. نو هغه کوم لاک چې زموږ په موبایل لګېدلی و، کوم پیترن لاک و، هغه ټول له منځه لاړو، زموږ موبایل بیرته خلاص شو. اوس کولی شو موږ یې استعمال کړو. نو یوه خبره بیا تاسو ته یادوم، یاد ساتئ دغه کوم سیټنګ یا کوم دغه تغییرات چې تاسې راولئ، کله چې تاسې د خپل موبایل ریسیټ کړئ نو ستاسې موبایل کې چې څومره ډیټا وي، هغه که ویډیوز وي، که فوټوز وي، که کنټکسټ وي، که هر څه وي، یوازې موبایل کې هغه ټول له منځه ځي او بیا تاسو نشئ کولی هغه ته لاسرسی ولرئ. نو ملګرو په دغه طریقه موږ کولی شو د خپل موبایل پیترن لاک او پاسورډ له منځه یوسو او بیرته یې په نورمال ډول استعمال کړو. که ویډیو مو خوښه شوې وي له خپلو ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ، لایک یې کړئ، کمنټ وکړئ تر څو زه تاسو ته نورې داسې ویډیوګانې تیارې کړم. او چینل که مو سبسکرایب کړی نه وي خامخا یې سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان، ما په دعاګانو کې یاد ساتئ.